د هوایي ډزو شوقین یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله، د یوې پېغلې لپټۍ ویوړه، د یو ماشوم د سر شملی ویوړه، د یو د مور د سترګو تورې مړ کړو، د یو د جي د زړه ټکورې مړ کړو، یا په خدای د خدای اور پورې کړه. आवाज लग तेज कर یا په خدای د خدای اور پورې کا، په دې مستۍ د خدای اور پورې کا، ای دا خاني د خدای په سیل نه وکړه، په دې خانۍ د خدای اور پورې کا، ستا خوشحالي دې ته یې بېشکه وکړه، خلا ګډه لرې ټوپکه وکړه. دا خوشحالي دې په اتڼ وکړه، دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه، دا خوشحالي دې په سندرو وکړه، دا خوشحالي دې په سازونو وکړه. ځان سره نور خلک هم وخوندوه، ځان سره نور خلک هم وخوندوه، سپینه دا تور خلک هم وخوندوه، ای دغه سپور خلک هم وخوندوه، ای دا سرتور خلک هم وخوندوه. د چا کچه کورونه ولې ورانه، د چا کچه کورونه ولې ورانه، د انسانانو زړونه ولې ورانه، ای ته د تنکي خیالونه ولې چیړې، ای ته د تنکي خیالونه ولې ورانه. वाह ډېر ښه دی. د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا، د دې بارودو نه صحیح جوړه کا، ستا کمربند خو د بستې په شان دی، د دې کلټوس نه کپي جوړه کا، د دې پټکي نه د شامله جوړه کا، چېرته جومات جوړ کا، حجره جوړه کا، د پردي کړیکو نه ساز مه جوړه، خپل مزغو چېړه نغمه جوړه کا، ډېر خپل مزغو چېړه نغمه جوړه کا. د دې ټوپک سره یاري مه کوه، د تېرو غېږ کې زندګي مه کوه، په پردي سر دغونه مه لګوه، دا جواري ده جواري مه کوه. خدا ویرونه په چا اساس سر کوي، خدا ویرونه په چا اساس سر کوي، نصیحتونه په چا اساس سر کوي. منیره ستا ځان نه مزغه خراب دي، ستا د شعرونه په چا اساس کوي. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. آیا کیسره ته د منیر بني مغاټ نظم زیات کړی و، څه وجه دی؟ دا منیر بناري کوم دی که نه، دا زما ډېر خوښېږي. دې دا شعرونه چې کوم دي که نه دا په زړه پورې دي، او دا شعرونه زما ډېر زیات خوښېږي. یعنې ته دا کتابونه د پړاوی که د نه چې د خولې نه ته اورېدلی ته شوی؟ یاره کتاب یې پړاوه مې اخلم او د خولې نه مې اورېدلي دي. بلې چا شعر دی؟ بل و داسې عادل ارمان والا یو شعر ورته وایم، څه نه داسې خو نه وه چې په زړه باندې زه سخت ومخوم، نه داسې خو نه وه چې په زړه باندې زه سخت ومخوم، خو ډېره غمه مې د سترګو اوښکې نه څاڅېدې، زړونو د پاسه به څوک څنګه دوشیتو وایه، یاره سترګې مې نه پټېدې، یاره ماته ته یادېږي. واه ډېر ښه دی. بل عمران دیوانه والا غزل د څه شعر؟ غزل شعر شته دی. د چا دی؟ عمران دیوانه صاحب والا. ورته وایه. هغه به زه تاسو سره شریکم، دیوانه والا چې زړه هم له تا نه زړه له تا نه هم کړي تمه د زړه، د زړه مې څومره لیونی سړی دی، او هغه ته ووایه لږ فکر کوه، او هغه ته ووایه لږ فکر کوه، داسې خو نه دی چې یو دی سړی دی، سړی سړی په سړیتوب پوهېږي، مړه رقیب هم څه سړی سړی دی، سړی سړی په سړیتوب پوهېږي، مړه رقیب هم څه سړی سړی دی، او اخري ځای دی چې بیا یې هم څومره ستا په سترګو وینم، بیا یې هم څومره ستا په سترګو وینم، او ګینې لالا دې څومره سپی سړی دی. واه هر خیره کې داسې څه خبرې دي درسه؟ والله بس دا خبرې دي څه دا کوم شاعران دي دا غوزیان دا غواړم چنده غوره کم شاعر جوړ شم، او د خپلې پښتو خپله یوه نامه اوچاته کړو د شعر لپاره، او دې نور به زه څه نه وایم، دا کوم شاعران دي دا ټول زما ښه خوښېږي، ښه شاعران دي، د هغوی دپاره بس نور څه نه وایو، خو دا به ووایو که نه چې دا شاعران زما زیات خوښېږي که نه، بس نور څه به نه وایو. صحیح ډېره مننه. جی که در مرکز کو دا و کیسر چې دی ډېر کم عمره ورکې دی، ډېر کم عمر نه دی، دا اوس چې منیر بني شو، داسې محمد ګل مسعود شو، دغه کتابونه پړوي، کیدای شي چې دا پړوي دی کې خپله یوه خبرو شي، دا هم خپله شعر شریک کوي، لا دې کې چې ښه غاټ شاعر شي موږ پښتو ترجماني وکړي. ډېره مننه د ویډیو کتلو، تر بل ویډیو پورې خپل مدینه ورته وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.